بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. آخری خبره ترازو غنه منگو تاسو د مخارج په آخر کې ویلو چې غنه مخرج د کصفت ویلې مو کنه شم ویلی والته بیا غنه هم مخرج ده هم صفت مخرج برخه چې وانه خیشوم والته ویل شو ولسم نمبر مخرج د خیشوم چې د پوزې د شپېلې نه څه کېږي ادا کېږي نو بیا دا صفت هم ده نو چې صفت هم ده یو څه ناسخ په صفت کې بحث هم په کار ده نو اوس همدې وجې نه اتلسم نمبر صفت چې ده نو هغه غنه ده غنه یوازې مخرج نه ده یوازې صفت نه ده بلکې هم مخرج ده هم صفت ده کله چې صفاتو ته راشو نو غنه کله صفات لازمه وي او کله صفات عارضه وي یو جنجالي غوندې ساحه ده هم صفت لازمه ده هم صفت عارضه ده لہذا دی کې لږ غوندې هغه صرف هغه تعارف تر حده پورې دلته خبره کوو نور به انشاءالله په صفات عارضه کې بیا بحث لاندې نیسو د غنې خو تعریف خو شو چې غنه هغه آواز ده چې په نون او په میم کې د نون او د میم د ادا کولو په وخت کې په پوزه کې یا په خیشوم کې پیدا کیږي یا د خیشوم نه ادا کیږي دغه آواز دغه غنه یا دغه عمل چې غنه ورته ویل کیږي دا په دوه قسمونو سره ده یو ته ویل کېږي غنه آني او بل ته ویل کېږي غنه زماني دلته دواړه تعریفو غنه آني هغه غنه ده یا هغه غنه ته ویل کېږي چې د میم او د نون د حروفو ادا کولو په وخت کې په پوزه کې یا د پوزې په شپېلې کې همیشه لپاره پیدا کېږي همیشه لپاره که دغه میم او نون په هر شکل کې وي یا دغه میم او نون که ساکن وي که دغه میم او نون متحرک وي که دغه میم او نون د ادغام په حالت کې وي او که دغه میم او نون د اظهار په حالت کې وي که د اخفا په حالت کې وي که د اقلاب په حالت کې وي یعنی مشدد وي که مخفف یعنی یو حالات هم د غنې نه بغیر خالی نه ده یعنی د غنې نه خالی نه ده یعنی موږ لنډ داسې ویلی شو چې غنه یا د میم او نون چې ده د میم او نون دا خټه د میم او نون دا مساله د میم او نون دا وجود د غنې نه جوړ ده که غنه نه د میم او نون وجود نشته که غنه نه د میم او نون وجود نشته تاسو وګورئ الحمد لله رب العالمین صحیح شو دلته اوس غنه زمانی نشته کومه غنه ده آنی غنه ده دقه آنی غنه نه د میم او د نون یو حالات هم خالی نه ده که دغلته میم کې اوس دغلته میم کې یا دغه نون کې یا هر آیات چې وي هلته ته ودرېږه ته دا کوشش وکړه دې کې خو غنه نشته نو دغه نون به سر وخوري نون به ورک شي بیخي رب العالمین میت به شي خلاص ته به د په دې نه پوهېږي چې آخر کې تلفظ په کم ټکي باندې وشو زما موقوف علیه حرف کم یو نه پې پوهېږي الرحمن الرحیم میم ده که نه رحیم رحیب مالک یوم الدین ګوره ډایرکټ چې د بند که هغه غنه آني چې کوم وه نو هغه پکې رانغی چې رانغی نو میم وجود هم ورسره څنګه شو ختم شو دلته اظهار په صورت کې اظهار کې خو موږ وایو چې بغیر د غنې نه ادا کول اظهار معنا بغیر د غنې نه ادا کول اظهار ویلی کېږي که نه اوس انعمته کې ان کې م اظهار ده او عم کې م اظهار ده یو کې اظهار حلقي ده او بل کې اظهار شفوي ده ته دا د بغیر د غنې نه ادا کوه څنګه ادا کوې نشي ادا کېدلی ځکه نشي دغه غنه چې ده دغه غنې ته ویلی کېږي غنې آني چې میم او نون په ټولو حالاتو کې که مشدد وي که مخفف وي که مظهر وي که مدغم وي که مخفا وي په ټولو حالاتو یعنی اظهار سره کېږي که اخفا سره کېږي که اقلاب سره کېږي که مخفف وي که مشدد وي او متحرک وي که ساکن وي په کلمه کې وي که یوازې وي
په ټولو حالاتو کې د میم او نون سره دا شی پکې موجود ده. آنی معنا دا چې هر وخت آنی واحد ورسره څه شی وي غنه ورسره موجوده وي. همدغه غنې ته ویل کېږي غنې آني. خو دا غنې ورپسې دوهم قسم چې دغه غنې زماني ده. زمان د وخت ته ویل کېږي، د وخت مطابق. څنګه د وخت مطابق؟ نون ساکین او تنوین نه وروسته یرملون راغل ادغام ده مع الغنه، ورپسې د اخفا حروف راغل اخفا مع الغنه، با راغی اقلاب مع الغنه، د میم ساکین وروسته بل میم راغی ادغام مع الغنه، د میم ساکین وروسته با راغی اخفا شفوي اخفا مع الغنه. دا ټول مع الغنه او مع الغنه دا وګوره دا اوس وخت لري، زمان لري، شرایط لري، نوم لري، اراده لري. نوم لري څنګه نوم لري؟ یرملون حروف راغلل ادغام مع الغنه، نوم شو که نشو؟ شرط شو که نشو؟ نون ساکن وروسته یرملون راغلی ځکه ادغام مع الغنه کیږي. نون ساکن وروسته با راغلی، د میم ساکن وروسته بل میم راغلی. دا شرایط لري، دا قوانین لري، دا نوم لري، دا وخت لري او دا اراده لري. شی لري بغیر د اراده نه نه کیږي. خو غنه آني نه نوم لري، نه وخت لري، نه څه شرط لري او نه اراده لري. میم راغله غونه پکې ده، نه وایو چې مخکې نون ساکن ورپسې پلانکې حرف وایو دا مشدد ده نو ځکه غونه وایي، نه ساکن ده نو غونه ده، نه متحرک ده، نه هر حالت کې ده، هر حالت کې ده. دا چې وایي مشدد ده غونه ده نو دا د زمانی برخه ده، ادغام مع الغنه ده زمانی برخه ده، اخفاء مع الغنه ده زمانی برخه ده. صحیح شو؟ نو په غنه آني هیڅ شرط نه لري، یوازینی شرط دا ده چې میم او نون حرف دی موجود وي. بس میم او نون حرف کې غنه آني موجوده ده. هغه که هر حالت وي، د اظهار حالت وي، د ادغام حالت وي، د اخفاء حالت وي، د متحرک حالت وي، سکون حالت وي، مشدد حالت وي که مخفف حالت وي. صحیح شو؟ نو فرق همدا شو. غنه زمانی وخت لري، نوم لري، اراده لري، شرط لري. صحیح شو؟ یو شرط نه وروسته به کیږي. غنه زمانی نه نوم لري، نه شرط لري، نه وخت لري او نه اراده لري. مطلق په دې میم او په نون کې موجود ده. ځکه که موږ ته څوک ووایي چې د میم د غنې حروف څو دي، د غنې حروف هم دقه دوه دي. بس څومره ځای کې چې غنه کیږي هغه که په هر نوم وي، په هر شرط وي، د میم او نون ونډه پکې 90% موجوده ده. که میم او نون نه وي، میم او نون غنه له سره په ټول قرآن کریم کې وجود نه لري. هر ځای کې چې غنه موجوده ده هلته به ورسره میم او نون موجود وي. صحیح شو؟ د غنې حروف څو دي؟ دوه. د غنې حروف څو دي؟ کم دي؟ میم او بس. بیا حالاتونه فرق کوي، هغه به انشاءالله په صفات عارضو کې بیا تفصیل سره بیانو. دلته صرف هم دومره خبره وشوه چې غنه تعریف شو، هغه اواز چې د پوزې نه راوځي یا د پوزې د شپېلې نه راوځي نو هغه په دوه حروفو کې وي، یا په میم کې وي یا په نون کې وي. دغه غنه په دوه قسمه ده، یو ته ویل کېږي غنه آني او بل ته ویل کېږي غنه زمانی. غنه آني هغه غنه ده چې په همدې دوه حروفو کې په هر حالت کې موجود وي. د میم او د نون یو حالت هم د غنه آني نه خالی نه ده. او که چېرته د غنه آني نه خالی شوه، غنه آني نه، نو دا بیا هغه نون او میم وجود به هم روغه نه پاتې. او غنه زمانی چې ده، غنه زمانی نو هغه کله کله وي، حالاتو ته په کتو وي، شرایطو ته په کتو وي. کله به د میم ساکن نه وروسته یرملون راځي غنه به کیږي، کله د میم ساکن نه وروسته د اخفاء حروف راځي غنه به کیږي، کله به با راځي اخلاق په صورت کې به غنه کیږي، کله د میم نه وروسته بل میم راځي غنه به کیږي، کله میم باندې به شد راځي غنه به کیږي. صحیح شو؟ حالات لري، شرایط لري، هر یو بیا ځانته نوم لري، هر یو ځانته نوم لري. ام دې وجه نه اوس بل تقسیم ته راځو چې موږ بیا وویل چې غنه صفت شو.
نو خو صفت لازمه شو که صفت عارضه شو دغه دومره لوی تحقیق نه وروسته ستاسو ذهن ته به دا خبره وغورځېږي هر هغه شی چې لازمي وي دایمي وي او کله هم نه لرې کېږي هغې ته کوم صفت وایي صفت دلته صفت لازمه کومه غونه شوه آني د میم نه کله هم نه جدا کېږي یعنې د غونه آني صفت لازمه شوه او غونه زماني صفت عارضه شوه انشاءالله په صفت عارضه کې به نور تفصیل بیا د غونه زماني بیانو چې هغه ټول تاسو پیژنئ ادغام اخفاء دا ټول پیژنئ که نه دغه غونه زماني ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين